دا راته وایي سر چې خلک وایي که نه چې وایي ساینس چې کوم دی نو وایي نو خدای پاک وپېژني صحیح دی چې ساینس وایي نو وایي خدای پاک وپېژني چې بھائی دا د خدای پاک کمالات دي دا د خدای پاک نمونې ورته ښکاره شي او بلا کریشنز ورته ښکاره شي تاسو هم چې کوم 35-40 سال ساينس ویل دی په ساينس کې چې کوم اوس هم لګي خپل خدمات تر سره کوي تاسو د دې په اړه کې څه وایي قرآن چرته نو ویلي چې د ازمکه په ځای ولاړه ده دا ما درته اوس د سوره رحمان مثال درکو چې هغه وایي چې دا ما په یو مخصوص مدار کې پریخي دی ودی ګرځي نو عیسایانو مشرانو منله او نه زمونږ مذهبي خلکو منله چې ازمکه ګرځي لکه دې ته تاسو وګورئ کنه ساينس چې کله په 1600 کې ګلیلیو دا ډیکلیئر په چې اوس موږ د نور نه چاپیره ګرځي نو هغه ته په د سزای موت یې راو بیا عمرې نظر بند کو په یورپ کې دا حالت او هغه چې د عدالت نه وته نو یې کزار سوره منکر شم وی هغه بیا هم ګرځي نو دې راګر کې ودا خو دا کیده ده نو هغه نظر بند کو وس یو شو کال وشو چې د اټلی د روم عدالتو کې اټلی عدالتو هغه انوسنت ډیکلیئر کو وسخه په 1600 کې هغه سزا ورکړو د تر اوسه پورې هغه مجرم ګڼل شو نو وسه هغه ډیکلیئر کو راځو د وسنو ماشومان ته خلک نیوټن لاس کوي د نیوټن درې مشهور قوانین دي نور قوانین نشته خو زه هغه درې بنیادی قوانین په پښتو کې د خلکو ته وایم چې دا سوي لومبی قانون دا دی چې یو څیز ولاړی نو دی به ولاړی او چې یو څیز رواني نو دی به په یو نیغ کرښه کې رواني تر څو پورې چې چا کېړلې ني تر څو چې چا کېړلې ني ولاړ څیز به ولاړی او روان به په یونیفارم سپیډ سره په نیغ لار رواني خو چې تر څو چا کېړلې ني د دې لا مطلب څه شو چې اسم نه کېږي تر څو چې تاسو نه کړی تا طاقت نه استعمال کړی دویم لای سوې دویم قانون د نیوټن دا دی چې تا یو سیز لټیلا ورکړه نو هغه مرا تیزه سره زی چې څومره زور سره تا ډیلا څومره قوت لګیدلې او force is directly proportional to the acceleration of that body انګریزي کې دا شو وایي مونږه and it's inversely proportional to the mass of the body کاغذ سیز درنی نو روبه خوځي او کاغذ سیز پکی نو تیزه سره وځي خو چې ته فورس اپلای کې دریم قانون دا وایي چې د هر عمل رد عملی هغه برابري او مخالفي د هر عمل رد عملی چې عمل ني نو رد عمل نشتا چې طاقت ني حرکت نشتا چې تا چیرنی ني نو دغه کېږي نه چینج نه راځي دې په اړه کې تاسو یو ډېر مشهور شعر هم شته دې په اړه کې ها جی بالکل هغه درته وایم نو چې یو سیز بغیر د طاقت حرکت نشي کولی دا نیوټن لاس ثابتوي چې تر څو تا طاقت نه استعمال کړي نو یو سیز د ځای نشي کوزیدي ته هیڅ هم نشي کولی دا دومره کائنات بیا څوک کوزي چې بغیر طاقت یعنی دا پیاله ده دا که 2000 کال دلته پرته دا نه خوځي تر څو چې ما داسې کړي نه نو دا دومره درنیز مکه دا دومره درنې سیاري دا نورو چې زمونږ نه په هغه خبره په بلینز اف لایټ ایرز زمونږ نه لري دي هغه څو خوځي څو کې دي ترتیب سره ګرځي دې کې ولې هغه ډیسټربنس نه راځي چې دا یو بل سره وجنګي ور سمات شي نو دغه سیز ماته ثابتې چې د طاقت د استعمال نه بغیر هیڅوم نه کېږي نو بیا دا دومره لوی کائنات څنګه چلی دغه ماته زما ساينس ماته ثابتې چې یو طاقت شته چې هغه د دې هر څه نه لوی دی او په هر څه باندې قادر دی نو دغه ماته خپل ساينس ثابتې دا شعرونو خبره تاسو کړې و هغه دلته وو وی هیڅ په خپل نه کېږي هیڅ په خپل نه کېږي هر څه یو ثواب غواړي
There must be a reason for everything to happen. Nothing is happening by itself, and there must be a reason for everything to happen. इस पखपल निकी की हर से यो सवब वाड़ी ज़क कायनात चलूल खामखा यो रब वाड़ी और संग के पेजंदल दजान नुम वाड़ी नसब वाड़ी संग के पेजंदल दजान नुम वाड़ी नसब वाड़ी दारंग पेजंदल दरूह दिन वाड़ी और मजहब वाड़ी दारंग पे जंदल दरू दिन वाड़ी और मजहब वाड़ी अभी हर हैवान हैवान नवी और हर इंसान इंसान नवी हर हैवान हैवान नवी हर इंसान इंसान नवी सुख पर इशारा पुइशी सुख वसा और डब वाड़ी नो दा तासु चिकम खबर होगा दा सोच चिकम ने जी जी چې دا ولې دا سوچ راځي د ساينس خلک چې دی او روحاني سوچ نه لري دا غي یو فکر دی جی جی هغه وی وکړه مذهبونه 1600 نه پس راغلي وي چې د نیوټن او د ګلیلیو تیوریز موجودو نو بیا به د خدای په ضرورت نو پېښ شوی لکه زمکه ګرځي سوکي ګرځي نیوټن एपल रा प्रेवतो द ट्रीना न न्यूटन उई चेरे दा ग्रेविटेशनल फोर्स थी जी जी द ग्रेविटेशनल फोर्स एपल्स मके तरह वाचो न दे मतलब दा कि न्यूटन जवाब वर्को न द खुदे जरूरत खत्म शो इंसान त लगा दा पता न हुआ कि दा एपल दिल तरह फ्यूज न दा कम ताकत राजी द सेंस दा सोच महदूद दे सही दा सोच सेंस वली न कई چې دا مینرالز پزمکه کې وو هغه خدای پاک د دې بوټي په ذریعہ باندې د ایپل شکل ته واړو دا غي جواب به پیدا کړو کنه نو دا قسمه مغالطي جوړول نری پکار د دین عالم له پکار دي چې دین سوي عقیده کما زمونږ دا اگر ته خي چې اگر ته په صحیح مانو کې وخی او دا دی ور مونږ ته د خدای پاک په ثبوت کې وایي چې یو کار په خپل نه کېږي نو دا کائنات څنګه چلیږي صحیح زما یو همت نشته دی او کار وغه وشي یو پازیټیو سوچ زلرم او لکه یتیمان یونیورسيټي جوړي کې خلکو لا او نوابان چې دي نو د قسم رشي زموږ خبره باندې وګوره لوی لوی نوابان پاتې شوی دي او صاحبزاده عبدالقیوم خان یو یتیمو هغه اسلامي کالج جوړ کړ د اسلامي کالج نه پیښور یونیورسيټي چوا د پیښور یونیورسيټي نه انجینرینګ اګریکلچر میډیکل یتیم دا سدي دا نیت هغه کو او خدای پاک پر لا غزور ورکو نو خلک دي دا وخی بل چې بغیر د طاقت یو کاروم نه کیږي دا دومره لوی کائنات څنګه چلیږي یعنی دا سوچ خلکو لور خو اسلام کې دا نشته اسلام کې عقیده ده په خدای په پیغمبرانو په فرشتو په کتابونو د خیر او شر باندې چې دا د خدای د طرفه دي دا پکې نشته چې ته بس په مې ته خطل مانی او کنه مانی ته بنور تتلل مانی او کنه به مانی دلته سر بیا د ایتیست کوېسچن هم کوي د دې په اړه کې تاسو څه نظر دی نو دا زویما بعضی خلک صرف فزیکل ورډ باندې پويږي په فزیکل ورډ باندې چې کوم خلک پويږي هغه د روحاني چې کوم سپریچوال ورډ دی هغه باره کې بلانکی دغه سي د روحاني دنیا خلک چې کوم دی هغه د فزیکل ورډ د حقایق باندې دومره نه پويږي نو زما دا خیال دی چې یا خود دینی عالم چې لږ ډیر ساينس وي لکه ډاکټر اسرار احمد باره کې برته زو وایم هغه په ډاروین تیوري باندې یو لیکچر ورکړی دی ډاکټر اسرار احمد ډیر ویل نون سکالر دی او د ډیر علماو مطابق دا هغه ډیر لوی لیول دی د قرآن په درس کې نو هغه په ډاروین باندې کوم لیکچر ورکړی دی نو زه به خلکو ته وایم چې هغه ووري چې انسان خپل کوشش کوي د پوهېدو یو ګټه د بارنه کتر ارغړي او انسان د دې پوهېدو کوشش کوي چې دا په بر ولي نزي په کته ولي راځي دا انساني وس دی او دا ساينس دی دا ګټه پیدا کړی چا دا او دا را ولي سوکو دا قوت چې دی دا سوک دی دا عقل وی ذات دی چې موږ څه پیدا کولی نشو ګوره خدای پاک د نشته شته جوړولی شي او شته نشکولی شي زه ته دا نشو کولی زموږ په فزیکل ورډ کې د کنزرویشن لاز دي چې هیڅ څیز نه ضایع کیږي که لرګی ته اوس وځو نو د ایري او د لوګي شکل کې وي
ما دوه میټیریل یو ځای کړو صحیح کیلشیم کاربونیټ او ټیټانیم اکساید مې یو ځای کړو او کیلشیم ټیټانیټ مې ته جوړ کو هغه سیوایي میټیریل چې کومو هغه که زه را جمع کم نو د دې لومبو انګریډینټس وزن او د دې اخیرو دا به برابري هغه لوګي به ورسره هم زه حسابوم چې کوم د کاربن یادو کاربن ډای اکساید په شکل کې وته دي زمون په فزیکل ورډ کې د لاز اف کنزرویشن اپلای کیږي صرف یو وایلیشن پکې دی چې هغه پیریټی وایلیشن ان بیټا ډیکې دی باقي ساينس کې میکسیمم فرانسیس ټیا کنزرویشن لاز باندې دی خدای پاک چې دی هغه د نشته شته جوړي او د شته نه نش جوړي دا ساينس سره تعلق نه لري صحیح